Assalamualaikum. Terima kasih. Tadi sengaja the Fortayam. Sababa的军的卡克内在长特类了么黑的端午了阿塔斯拉巴拉巴拉维。No,能我来这 pakorki 的粽子朋友们的亲的肚袋子花乐。pa jula walu buhtayam no 粽子怎么的多的了么黑的端午阿塔pa modaki 巴呀的粽子乌呼噜大家到了花乐的大家上的要到了班西 parnu Srihna ke urize za paki zini wachame we ham achawam ladilari jurigi no pa na na video ki wardam che tasuta 的粽子的主了文内塔里卡乌黑样，黑了，但是它是pa polkorki ham zmonge 的贝尔环达瓦尔杜的花乐。做起来，看它是把早用那个大概上班是partner 排单那个飞克考我们学的جوارو partner هم卡拉瓦来西，رازي چه طریقه اوگوری لومړی بنسټپاڼې په راونو او پاکو اوبو ومینځئ. وروسته یې د یوې ورځې لپاره په اوبو کې واچوئ. د ځونځ د ټولولو په ورځ باید لومړی د 2 ساعتو لپاره سریښناکې وریجې په اوبو کې واچوئ څو سریښناکې وریجې اوبه جذب کړي. دوهم د چمتو شویو بنسټپاڼو شکلونه ترمیم کړئ. زه وچې میوې چمتو کوم او په سریښناکې وریجې کې اچوم. زه اوس د ځونځ د جوړونې رسمي مرحله پیل کوم. لومړی په خپلو لاسو 2 بنسټپاڼې په دغه شان شکل جوړې کړئ. بیا پکې مناسبې سریښناکې وریجې او وچې میوې واچوئ. اوس زما لاسونو ته وګورئ. په بنسټپاڼو کې وریجې ټوټې کړئ، یعنې پاڼو کې یې پټې کړئ او بیا یې په تار وتړئ. دا دی ما یو ځونځ جوړ کړ. تاسو کولی شئ همدغه شان ځونځ جوړ کړئ. بیا په دیګ کې اوبه او هم ځونځ واچوئ. د اوبو اندازه باید دومره وي چې ځونځ پکې پټ شي. د چینایانو د دود له مخې د ځونځ د پخولو ترڅنګ په دیګ کې څو هګۍ هم اچوئ ځکه جوش هګۍ د بنسټپاڼو ځانګړی ښایسته بوی اخلي. اوس به یې د 1 ساعت لپاره جوش کړم. درنو دوستانو اوس 1 ساعت تیر شوی او زما ځونځ پخه شوي دي. تاسو ته وښیم. ګورئ اوس ویې خورم. پکې وچه میوې شته نو ډېر ښه خوند کوي، خوندور دی. تاسو هم په خپلو لاسو دغه شان ځونځ پخولی شئ.
Sta sulla pamrara nei taha, dira manana, godai pamang.